د عائشې بیبي زنګون تای سر لګولای او پرې د دوو کونو سردار دی بیمار دی غوټۍ غوټۍ خولې ترې ساسي د ځان کدانا او له دنیا نه رفتار دی بیمار دی د عائشې بیبي زنګون تای سر لګولای او پرې د دوو کونو سردار دی بیمار دی غوټۍ غوټۍ خولې ترې ساسي د ځان کدانا او له دنیا نه رفتار دی بیمار دی عزرائیل راغی پیغمبر تا په احترام یې ودرېد سر ته که اجازه راکړې رسولا در نزدې کېږم ستا بشر ته خدای فیصله کړې ده دا یې بیګا کړې ده چې روح دې راکړه ماته رب اراده کړې ده څه وکړم ای دلبره له هر چا بهتره که څه پیغام راکوي که منې دا خبره که دې وي خوښه روح دې راکړه له مانه غوښتی پتا مین پروردگار دی بیمار دی د عائشې بیبي زنګون تای سر لګولای او پرې د دوو کونو سردار دی بیمار دی غوټۍ غوټۍ خولې ترې ساسي د ځان کدانا او له دنیا نه رفتار دی بیمار دی پیغمبر او امام منلی خدای چې کوم حکم فرمایلی په دوانو سترګو مې قبول دی زه چې خپل رب یما بللی بس اجازه دې زما خو یو وصیت دې زما رستو یو ډیر کمزوری پاتې امت دې زما د ځن کدن تکلیفه دغه خوږمن تکلیفه راوړه په ما د امت زما په تن تکلیفه ورته حیران ډیر عزرائیل دی چې دا رسولا د خپل امت څومره غم خوار دی بیمار دی د عائشې بیبي زنګون تای سر لګولای او پرې د دوو کونو سردار دی بیمار دی
غټي غټي خولي ترې ساسي د ځان کدانا او له دنیا نه رفتار دی بیمار دی روح یې چې واخیست له سلطانا جړه سلګۍ شوې له هر خوانا اخ فاطمه ټولې بیبیانې ویرا چا پیر رسول الله بیبی عائشی چغی کړي زار فاطمه چغی کړي صدیق عمر جړیږي عثمان حیدر جړیږي صدیق عمر جړیږي عثمان حیدر جړیږي زمکا اسمان جړیږي سما او غر جړیږي گل باچا شال جهان درومی دکا هر لورتا د جڑا شور دی ہے سوران دی بیمار دی د عائشی بی بی زنگون تی سر لگوالی او پرید دعا کونو سردار دی بیمار دی غټي غټي خولي ترې ساسي د ځان کدانا او له دنیا نه رفتار دی بیمار دی او له دنیا نه رفتار دی بیمار